خپل اجره کې ناس یو دلته کې او زه عبید او صادق حسین او محبوب علي زنګ د ترزوی دی دلته خپل اجره کې ناس او کاکاجي را سره دی مونږ وی د کاکاجي نه به یو څو شعرونه ریکارډ کوو او ورته نه نو راځي چې د کاکاجي نه لږه شاعري وو ها شعر وایم او وایي د تاسو خواهش شعرونه خو ډېر دي تاسو د دې محفل مطابق به یو شعر وایم وی چې د یار کړم نو بل یار مې جوړوا چې د یار کړم نو بل یار مې جوړوا بل د مینې خریدار مې جوړوا یارانه خو د یو کس سره مزه کوي د یارۍ نه کاروبار مې جوړوا او اجمري د غمازیانو درپسې دا ځنګل د بل لار مې جوړوا او ستا لیده زما جمدون دی که پوهېږي ستا لیده زما جمدون دی که پوهېږي ما په شکل د بیمار مې جوړوا او چې تړلې دې زلفو په رسو یم نو زنځیرونه په لوار مې جوړوا او سجي کړې دې د وصل په لمبو یم سجي کړې دې د وصل په لمبو یم د بل اور راته انګار مې جوړوا او که امین درنه خپله حد ته لاړو بیا په قبرې مزار مې جوړوا ماشاءالله شاعري خو کاکاجي ډېره ښکلې وکړله خو کاکاجي دا ملګري وایي چې موږ ته یو څو شعرونه نور وایي نو ستاسو څنګه خوښه دي وبوایو یو شعر وکړو دا یو بل شعر دی په خواهش باندې چې خبر شوم په حال د جانان زه لکه ګل جوړېدم په خزان زه او چې اشنا مې د رقیب په خوا کې ولیدو نو اوښکې ځکه څڅوم په ګرېوان زه او ټوله شپه مې په ژړا او په چغو چې رایاد کړم خپل ځان ته جانان زه او په مینت او په زارۍ مې رضا نه شو تنیر څومره منمه تاوان زه په مینت او په زارۍ مې رضا نه شو تنیر څومره منمه تاوان زه او زه امین چې د اشنا شعرونه لیکم نو وچوم بیا د صحیح کلمان زه یو بل شعر درته وایم چې مې واورېد نن شور د بنګلو ستا چې مې واورېد نن شور د بنګلو ستا نو یو سوال کوي چې پر تور د کمرو ستا او دومره تور د رنګ نه وم د پخوانه دومره تور د رنګ نه وم د پخوانه دا زه تور کړم لمبو د ننګو ستا او خوشحالۍ ته نه سخترې مې رسېږي خوشحالۍ ته نه سخترې مې رسېږي که مې کور ته څه دننه زانګو ستا او څه به نه کومه چې ستاسو تم ته درشم څه به نه کومه چې ستاسو تم ته درشم څنګه به ښه وي چې مې کور په لنډو ستا او د امین لرګي به څنګه ګلګونه به زه خوشې په بغو د کونډو ستا ها ملګرو نو شعرونه خو تاسو واورېدلو د نورو خوندورو شعرونو او ویډیوګانو د کتو لپاره زنګه یوټیوب چینل د جاوید وفا په نوم باندې لایک کړئ او انشاءالله دې نه بعد به د امین تاریاک صاحب خوندور شعرونه موږ تاسو ته ریکارډ کړو او تاسو ته به پیش کوو